په یوټیوب باندې د پیډاګاجي د ټولو نه بهترینه او مهمه ویډیو د دې ویډیو نه پس بس تاسو او د پیډاګاجي په منځ کې په خملګرتیا جوړ شي او تاسو به د پیډاګاجي ماهر او استاد جوړ شي. ایټا ټیسټ پیډاګاجي کې پوره نمبر واخلا. په دې سلسله کې دا زمونږه درېمه ویډیو ده. په مخکینی ویډیو کې ما تاسو د پیډاګاجي را مکمل ختمه کړې و او موږ ته بار د ملګرو له طرفه د مینی اظهار او د نورو داسې ویډیوګانو د لپاره میسجونه راتلل. نو ما تاسو له یو داسې ویډیو راوړه چې په دې ویډیو کې د پیډاګاجي مهم او په ټیسټونو کې بار راتلونکي موضوعات په ډیره اسانه طریقه باندې بیان شوي دي. د ډیر لټون نه پس ما تاسو له هغه موضوعات راوړي دي چې تاسو د ټیسټ پیډاګاجي سوالونه کور کی. د دې ویډیو نه پس بس تاسو د پیډاګاجي سره ملګرتیا او دوستی پیدا شي. په نننۍ ویډیو کې به مونږه لس غټ او مهم موضوعات چې په هغه کې شامل دي ایجوکیشن and its types، تعلیم او دغه قسمونه، اکیډمیک ډیسپلینز لکه سایکالوجي، سوشیالوجي، فلسفي ستوي، کریکولم، نصاب او دغه قسمونه، ویګارډسکی تیوري، cognitive development 4 stages، assimilation and accommodation ستوي، operant conditioning ستوي، types of needs د ضرورت قسمونه، educational philosophies د تعلیم فلسفي لکه idealism، realism، pragmatism او نور هم ډیر څه. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننۍ درس شروع کړو. السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. د ټولو ناول لازم دې خبرې لا چې what is education، تعلیم ستوي. Education is the process of learning and teaching to develop knowledge, skills and behavior. Education is the process، education یو داسې عمل دی of learning and teaching، د زده کړې او د ښودنې د تدریس د څه لپاره دی to develop knowledge چې علم حاصل کړی شي، skills هنر مهارتونه and behavior او رویه. تعلیم د زده کړې او تدریس هغه عمل دی چې پکې پوهه، مهارتونه او رویه وده کوي، هغه پکې ترقي کوي. نو دې ته وایي تعلیم ایجوکیشن. اوس راځو ټایپس آف ایجوکیشن ته، د تعلیم قسمونه. نو د تعلیم 3 ټایپس دي، 3 قسمونه دي. په هغې کې اولنی قسم دی فارمل ایجوکیشن چې کوم ته رسمي تعلیم ویلی کېږي. نو دا څنګه تعلیم وي؟ سټرکچرډ، د دې یو خاص سټرکچر وي، یو خاص جوړښت وي. انسټیټیوشن کلاس روم بیسډ، په دې کې یو اداره وي او یو کلاس روم وي، د هغې په بنیاد سره دا ایجوکیشن وي. with certified teachers and syllabus، او په دې کې استادان وي چې هغوی له سند ورکړی شوی وي and syllabus، او په دې کې یو خاص نصاب وي. لکه مثال د دې تعلیم دی سکول، کالج، یونیورسټي. د سکول تعلیم، د کالج تعلیم، د یونیورسټي تعلیم، دې ته مونږه فارمل ایجوکیشن وایو، رسمي تعلیم. دویم قسم د تعلیم دی انفارمل ایجوکیشن، غیر رسمي تعلیم. لرنینګ تھرو ډیلی لایف ایکسپیرینسز، په دې کې زده کړه کیږي د روزمره ژوند د تجربو نه. یوازې د سکول د تعلیم نه دی، تعلیم چې کوم دی نو ته چې د خپل ژوند د روزمره چې کوم تجربات دي د هغې نه زده کړه کې، نو دې ته وایي انفارمل ایجوکیشن. لکه په دې کې راځي لرنینګ ویلیوز فرام پیرنټس، ماشومان دا اقدار، آداب زده کوي د خپل مور او پلار نه. مینرز زده کوي، آداب زده کوي، طریقې زده کوي. دغه شانتې یو ماشوم ټي وي ته ناست دی او د هغې نه زده کړه کوي، د هغې نه خبرې زده کوي، د موبایل نه زده کوي، نو دا راځي په انفارمل ایجوکیشن کې. د ایجوکیشن دریم قسم دی نان فارمل ایجوکیشن، organized but outside the formal education. دا هم ارګنایز وي، د فارمل ایجوکیشن په شانتې ارګنایز وي، منظم وي، یو انتظام د دې لپاره شوی وي، خو دا د فارمل ایجوکیشن نه بهر وي، مطلب هغې کې دننه نه وي. لکه د دې مثال دی لیټریسي پروګرامز، د خواندګۍ دپاره چې کوم پروګرامز وي، د تعلیم دپاره داسې خاص پروګرامز هغه جوړ کړی شوی او په هغې کې خلک تعلیم حاصلوي، پوهه حاصلوي. دغه شانتې ایونینګ کلاسز، په ماښام کې چې کوم کلاسونه اخیستلی کېږي، یو خو سهار د سکول کلاسز وي او د دې نه پس چې بیا د ټیویشن یا ماښام کې کوم کلاسونه وي نو دا پکې هم راتلی شي. دغه شانتې ووکیشنل ټریننګز، په چوټیانو کې کم ټریننګونه کېږي یا خاص تنظیمونه، ادارې کم ټریننګونه خلکو له ورکوي. دغه شانتې ایډلټ ایجوکیشن، تعلیم بالغان چې ورته وایي، د مشرانو خلکو دپاره چې هغوی تعلیم نه دی کړی نو د هغوی دپاره د تعلیم انتظام شوی.
نو دا ټول په دې کې راځي. نو دا هم په ارګنایز طریقه باندې، خو دا د فارمل ایجوکیشن نه جدا دی. دې ته وایي نان فارمل ایجوکیشن. نو دا درې قسمونه شو. یو شو فارمل ایجوکیشن، د سکول تعلیم. ان فارمل ایجوکیشن کم چې عام زده کړه کوي د معاشرې نه، د مور او پلار نه، او دغه شانتي د خپل روزمره ژوند د تجربو نه. او بل نان فارمل ایجوکیشن چې کم ټریننګونه دي یا کم ټیوشن دي یا د مشرانو خلکو لپاره کم د تعلیم تنظیم دی، نو دا په دې کې راځي. اوس راځو دویم ټاپک لا چې هغه د اکیډمیک ډیسپلینز ریلیټډ ټو ایجوکیشن. تعلیمي برخې، تعلیمي مضامین چې کوم د ایجوکیشن سره تعلق ساتي. نو په هغې کې یو څو برخې دي، یو څو مضامین دي. په هغې کې یو د سایکالوجي، سوشیالوجي او بل فلسفي. نو دا یو به موږ وایو چې دا څه ته وایي، او د دې نه کوېسچنې هم راغلي دي مخکې چې څومره ټیسټونه شوي دي، وس چې کوم ټیسټونه شوي دي. نو په دې ویډیو کې موږ هغه موضوعات راوړي دي چې د هغې نه ریسنټلی وس په ټیسټونو کې سوالونه راغلي دي او مخکې ته هم راغلي دي. نو په دې کې اولنې دی سایکالوجي، روانشناسي. سایکالوجي څه ته وایي؟ سټډي اف مایند اینډ بیهیویر، د ذهن او د رویې زده کړه. په سایکالوجي کې مونږه سټډي کوو، مطالعه کوو، زده کړه کوو د څه په باره کې؟ د مایند باره کې، د ذهن باره کې، او د بیهیویر د رویې په باره کې. دویم دی سوشیالوجي، جامعه شناسی. سوشیالوجي د سوشل نه وتی دی، د سوسایټي نه وتی دی. سوسایټي وي معاشرې ته. نو دا څه ته وایي؟ سټډي اف سوسایټي اینډ اټس امپیکټ آن لرنینګ. د معاشرې سټډي ته سوشیالوجي وایي. اینډ اټس امپیکټ آن لرنینګ، او د دې څه اثر دی په زده کړه باندې. مطلب په سوشیالوجي کې به مونږه د معاشرې زده کړه کوو، او دا به مونږ وایو چې د معاشره دا څنګه اثر کوي، دا ټولنه چاپیرچل چې کوم دی زمونږ غیر چاپیره چې سری دا ټولنه دا څه اثر کوي په لرنینګ باندې، په زده کړه باندې. نو دا تاسو ټولو ته معلومه ده چې یوازې د سکول زده کړه نه ده، د سکول تعلیم نه دی. یو ماشوم هغه د خپل معاشرې نه، د چاپیرچل نه، د سوسایټي نه هم زده کړه کوي. په هغې کې هغه د چا سره تعلق راځي، د هغې نه هم زده کړه کوي. نو دا ټول په سوشیالوجي کې راځي. دریم ډیسپلین دی موږ سره فلسفي، فلسفه. فلسفه څه ته وایي؟ ډیلز وذ ایجوکیشنل ویلیوز، پرپس اینڈ لاجک. په دې کې موږ وایو چې د تعلیم د دې لاجک سره، د دې دلیل سره، د تعلیم اصول سره، د مقصد سره، د ټولې خبرې د لاجک باره کې، د منطق او د دلیل په باره کې موږ خبرې کوو په فلسفه کې. چې د دې ایجوکیشن د دې تعلیم مقصد سره، د دې هدف سره او د دې اصول سره، هغه ټول موږ زده کوو په فلسفي کې. دا درې ډیسپلینز د ایجوکیشن متعلق. اوس راځو خپل بل ټاپک لا چې هغه دی کریکولم اینډ اټس ټایپس، نصاب تعلیم او د هغې قسمونه. نو د ټولو نه مخکې موږ دې له راځو چې کریکولم، نصاب تعلیم څه ته وایي؟ کریکولم is the total learning experience provided by a school. کریکولم ټوټل د زده کړې هغه تجربه ده چې کوم یو سکول، یو اداره تعالی درکوي. یو سکول، یو اداره چې د لرنینګ د زده کړې کومه تجربه تعالی درکوي، دا ټول کریکولم دی. It includes subjects, activities, materials and teaching strategies. په دې کې شامل دي، په دې کریکولم کې کم څیزونه شامل دي؟ سبجیکټس، مضامین، چې څومره مضامین ویل کېږي دا ټول په دې کې شامل دي. دا شانتې اکټیویټیز، څومره کارونه کېږي په دې سکول کې، په دې اداره کې. مټیریلز، چې څومره مواد استعمالیږي. and teaching strategies، او د ټیچینګ، د استازۍ طریقې، دا ټول په دې کې شامل دي. نصاب تعلیم هغه ټول مواد، مضامین دي چې ښوونکی یې ورزده کوي او کاروي. نو دې ته ویل کېږي کریکولم، نصاب تعلیم. نو نصاب تعلیم په دې کې هغه ټول څیزونه شامل دي چې هغه د لرنینګ په دوران کې، د ټیچینګ لرنینګ پروسس، د زده کړې د ښودنې په پروسس کې استعمالیږي. اوس راځو دې ته ټایپس آف کریکولم، د کریکولم د نصاب تعلیم قسمونه. نو اولنی قسم دی فارمل کریکولم، چې دې ته ویل کېږي د آفیشل سیلیبس، رسمي نصاب چې کوم د حکومت د طرف ورکړی شوی وي، کوم چې د حکومت لخوا تعلیمي ادارو ته منظور شوی وي. دا هغه کریکولم دی چې د حکومت د طرف نه تعلیمي ادارو ته ورکړی شوی وي. دا ریټنی، اولنی خبره دا چې دا لیکلی شوی، بل دا آفیشلی د حکومت د سایډ نه، او بل دا ډیزاین شوی، مختلف قسمه ایکسپرټ ماهرینو هغه ډیزاین کړی، هغه یې جوړ کړی وي. لکه په دې کې مثال دی بوکس، کتابونه، او داسې نور چې کوم سیلیبس ورکړی کېږي د حکومت د طرفه، چې په دې طریقه باندې به تاسو ټیچینګ کوئ او دا څیزونه به تاسو پړاوهئ
ماشومانو ته به ورخایي. دویم قسم دی د کریکولم هغه دی هیډن کریکولم، پټ نصاب یا دې ته ویل کېږي انفارمل کریکولم، غیر رسمي نصاب. دا څه ته وایي؟ لرننګ هیپنز آوټساید د فارمل کلاس روم سیټینګ. په دې کې دا خبره ده چې کوم لرننګ کېږي د کلاس روم نه بهر، د کمرې جماعت چې کوم ځای کې ماشومان سبق وایي د دې نه بهر چې کوم لرننګ کېږي نو دې ته ویل کېږي انفارمل کریکولم یا هیډن کریکولم. په دې کې دا شامل دي ماشومان چې کله یو بل سره ملاویږي د یو بل نه زده کړه کوي، دغه شانتي د استاد چې کوم بیهیویر د رویه ده د هغې نه ماشومان هم زده کړه کوي، د خپل استاد نه هغه ته ګوري هغه نه زده کړه کوي. دغه شانتي د سکول چې کوم ماحول دی د ادارې کوم ماحول دی د هغې نه هم زده کړه کېږي. بل دا دی چې دا ان ریټن ني، دا لیکلی شوی نه وي، لکه څنګه چې فارمل کې مونږ ویل چې دا به لیکلی شوی نو ان فارمل دا لیکلی شوی نه وي، دا پټي. لایک مینرز ډیسپلن، لکه مینرز دی، اقدار دی، آداب دی، او ډیسپلن نظم و ضبط، نو دا هم د کریکولم یو قسم دی خو دا انفارمل یا هیډن کریکولم دی. دریم قسم د کریکولم هغه دی اکټیویټي بیسډ کریکولم، د فعالیت نصاب یا دې ته کو کریکولم هم ویل کېږي. په دې کې موږ سره راځي لرننګ بای ډوینګ، زده کړه کول په کولو سره، یو کار ته وکړي او د هغې نه زده کړه وکړي، نو دا موږ سره شامل دي په اکټیویټي بیسډ کریکولم کې. لکه په دې کې راځي اکټیویټیز، په سکول کې څومره اکټیویټیز کېږي، څومره کارونه کېږي، ایکسپریمنټس تجربې کېږي، یا په دې کې سپورټس لوبې هم شامل دي. څلورم قسم د کریکولم هغه دی سپایرل کریکولم، مرحلي نصاب، مطلب دا مرحله واري. دا هغه نصاب دی چې دا په ترتیب سره یې د آسان نه ګران طرف ته سټپ بای سټپ. ریپیټیشن اف کانسپټس اټ انکریزینګ لیولز، په دې کې کانسپټ چې کوم دي مختلف قسمه تصورات د هغې ریپیټیشن کېږي، بار بار راځي خو د هغې لیولز د هغې چې کوم درجې دي هغه ورو په ورو په بره ځي، انکریز کېږي. لکه تاسو د سکول د سرکاري سکولونو دا نصاب تاسو وګورئ، کتابونه وګورئ، نو په دې کې دا ټاپکونه چې کوم موضوعات دي نو دا په هر کلاس کې شته، خو د هغې چې کوم لیول دی هغه ورو په ورو په بره ځي، انکریز کېږي او د آسان نه ګران طرف ته ځي. نو دې ته ویل کېږي سپایرل کریکولم. نو دا د کریکولم څلور قسمونه. امید لرم تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که تاسو بیا هم په یو ځای کې نه پوهیږئ، ستاسو څه مسله یې درته، نو تاسو موږ ته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، موږ به ستاسو د کمنټ جواب ضرور درکو. اوس راځو خپل بل ټاپک لا چې هغه دی ویګاټسکي تیوري. اوس ویګاټسکي چې کومه تیوري ده نو دا څه ته وایي؟ نو دا یو سایکالوجیسټ و، لیو ویګاټسکي، دغه نوم لیو ویګاټسکي رشین سایکالوجیسټ دی، د روسي سایکالوجیسټ دی، د روس. د یوه تیوري پیش کړې ده چې هغې ته وایي سوشیو کلچرل تیوري آف لرننګ، یا دې ته ویل کېږي سوشل کنسټرکټیویزم تیوري. ده دا ویلي دي چې چیلډرن لرن تھرو سوشل انټریکشن، چې ماشومان په معاشره کې چې دا کم انټریکشن کې کم تعلق ساتي، کم د خلکو سره د انټریکشن راځي، تعلق سره راځي، نو د دې نه هغه زده کړه کوي. د پیش کړی دی زون اپراکسیمل ډیولپمنټ چې کم ته زیډ پی ډي وایي. دا په ټیسټونو کې بار بار راځي. دا کم ټاپکونه چې مونږ وایو دا تاسو چې کم پریویس پیپر دی هغې کوم تاسو کتلی شئ، دا ټاپکونه بار بار راځي، نو تاسو اوس په دې باندې ځان ښه پوهیږئ. نو زون اپراکسیمل ډیولپمنټ دا ویګاټسکي وایي په دې کې چې دا زون اپراکسیمل ډیولپمنټ دا وایي is the gap between what a learner can do alone and what they do with the help from a more skillful person. په دې کې دا وایي چې دا هغه ګیپ دی، هغه فرق دی په منځ کې what a learner can do alone، چې یو زده کوونکی یو کار په خپله کولی شي and what they can do with the help of a more skillful person، او څه هغه کولی شي په مدد سره د یو هنرمند انسان. مطلب شارټ به زه تاسو ته دا ویم چې زون اپراکسیمل ډیولپمنټ چې کوم دی زیډ پی ډي، هغه دې ته وایي چې یو زده کوونکی دی، مطلب یو سټوډنټ دی، یو طالب العلم دی، هغه په خپله یوازې څه زده کولی شي او کوم هغه کارونه دي چې هغه د ښودونکي نه، د استاد نه بغیر نشي کولی. ځینې داسې کارونه دي چې هغه په خپله کولی شي او ځینې داسې دي چې هغه په خپله نشي کولی. لکه مثال په طور باندې د میتس یو کوېسچن دی د ریاضۍ، هغه ماشوم په خپله نشي کولی، نو هغه ته استاد وکړي، نو بیا هغه ماشوم په خپله کولی شي. نو دې ته وایي زون اپراکسیمل ډیولپمنټ.
دویمه خبره ویګاټس کې کړې ده د سکیپ فولډینګ په باره کې. سکیپ فولډینګ وایي مرستې او ملاتړ ته. اکثر به تاسو کتلی چې په یو کور کې هغې کې ریپیرمنټ کیږي، مطلب یو ځای پکې خراب شوی، یو دیوال خراب شوی، نو هغې ته قوازه جوړه کړی شي، داسې جال غونته کې ورته جوړ شي او په هغې باندې هغه کس چې کوم کس دا ریپیرمنټ کوي، دا کار کوي، هغه ودرېږي او هغه کار کوي. نو څه وخته پورې هغه وي، خو بیا چې کله هغه کار ختم شي نو هغه قوازه او کوم جال چې جوړ کړی نو هغه لرې کړی شي. نو دغه جال او قوازې ته سکیپ فولډینګ وایي. و دلته مطلب سره support that helps the child until they can do it independently. د سکیپ فولډینګ هغه سپورټ ته وایي او هغه مدد ته وایي چې یو ماشوم ته ضرورت وي د هغې پورې چې هغه یو کار په خپله وکړي. مطلب یو ماشوم په اول کې، یو چایلډ، یو ماشوم په اول کې هیڅ هم نشي کولی، په هیڅ باندې هم نه پوهېږي، نو استاد هغه له مدد ورکړي د هغې پورې چې ماشوم په خپله هغه زده کړه وکړي او بیا په خپله نوره زده کړه کولی شي. د دې مثال دا دی ګایډینګ بای ټیچر سټیپ بای سټیپ. ټیچر، استاد، یو ماشوم، یو سټوډنټ هغه سټیپ بای سټیپ مرحله وار هغې له ګایډنس ورکوي او هغې ته لاره ښیي. سپورټ ریموټ ګریجولي. د سپورټ دا مدد بیا په قلاره قلاره د هغه نه لرې کیږي تر څو پورې چې هغه په خپل هغه کار هغه زده کړه کولی شي. دا و د ویګاټس کې تیوري. اوس راځو زمونږ نیکسټ ټاپک لا چې هغه دی پیجټس سټیجز اف کاګنیټیو ډیولپمنټ. پیجټس چې کوم دی دا یو سایکالوجست د په باره کې مونږه په مخکینی ویډیو کې ویلي وو چې د یو تیوري پیش کړې ده چې هغې ته وایي کاګنیټیویزم. نو هغه مخکینی ویډیو تاسو ضرور وګورئ ځکه چې دا ویډیو د هغه ویډیو یو حصه ده، نو د دې ویډیو نه پس تاسو هغه مخکینی ویډیو ضرور وګورئ. پیجټ سټیجز اف کاګنیټیو ډیولپمنټ. پیجټ د کاګنیټیو ډیولپمنټ د ذهن د ترقۍ د ودې دپاره 4 سټیجز 4 مرحلې ذکر کړي دي. هغه 4 سټیجز کم دي؟ اکثر د دې نه کوېسچنې راځي، نو راځي چې هغه 4 سټیجز زده کړو. د دا ویلي دي چې د ذهن د ودې د ترقۍ د کاګنیټیو ډیولپمنټ اولنۍ درجه، اولنۍ سټیج دی چې هغې ته ویل کېږي سینسري موټر سټیج. سینسري موټر سټیج څه ته وایي؟ دا یې د پیدایش نه واله د 2 کالو پورې، کله چې ماشوم پیدا شي نو د 2 کالو پورې دې حالت ته دې ته سینسري موټر سټیج وایي. په دې کې ماشوم لرننګ تھرو سینسز اینڈ ایکشنز، په دې کې ماشوم د احساساتو د محسوسولو او د کارونو د عملونو د هغې په ذریعه باندې زده کړه کوي. لکه ماشوم په دې کې ابزرویشن کوي، ګوري را ګوري، احساس کوي، هغې نه زده کړه کوي. لکه په دې کې ماشوم هغه څیزونه هم زده کوي چې هغه یې ویني او بیا هغه څیز مخامخ نه وي. مثال د دې دا دی چې یو ماشوم هغه یو کیلونه د لوبو یو څیز هغه د بلینکټ د کمبل نه لاندې وي، نو ماشوم بیا هم هغې پسې زور کوي. اگر که هغه څیز ښکاري نه، نو ماشوم بیا هم کوشش کوي چې دا څیز ورته میلاو شي او جاړي په هغې پسې. وجه دا ده چې دا څیز ماشوم مخکې لیدلی و. دا زده کړه ده په دې کې د سینسز او د ایکشن پر ذریعه باندې، او دې ته ځکه سینسري موټر سکیل وایي. سینس په دې کې اول کې راځي، نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ. دویم سټیج او دویم حالت دی پری اپریشنل سټیج. دا د 2 کالو نه واله د 2 کالو پورې په دې کې ماشوم صحیح په خبره باندې نه پوهېږي. په دې کې چې کوم دی لینګویج ډیولپس بټ تھینکینګ از سټیل ایګوسینټریک. په دې کې لینګویج ډیولپ کیږي، ژبه ډیولپ کیږي، مطلب ماشوم ژبه زده کوي، بټ تھینکینګ از سټیل ایګوسینټریک. خو په دې وخت کې چې کوم تھینکینګ دی، کوم سوچ دی، هغه ایګوسینټریک. د ایګوسینټریک مطلب دی د ځان محور، مطلب خپل ځان پورې خاص وي. صرف ماشوم خپل سوچ کوي. کانټ سی ادر پرسپیکټیوز. د نورو خلکو چې کوم پرسپیکټیوز دي، کومه رایه ده، کومه نظریه ده، کوم سوچ دی، نو هغې اندازه هغه نشي لګولی ماشوم او په هغې باندې نه پوهېږي. دوی صرف یوازې خپل نظر ورکوي او په دې کې چې کوم دی منطقي فکر نه لري ماشوم. چې کوم لاجیکل تھینکینګ دی هغه ماشوم کې نه وي، مطلب یو څیز ته جوور سوچ هغه نشي کولی. لکه دې مثال دا دی چې دا ماشوم وایي چې مون فالوز دیم، چې دا سپوږمۍ دا ما سره روانه ده. کله چې دی روان وي نو سپوږمۍ هم داسې ښکاري چې دا روانه ده، نو ماشوم دا سوچ کوي چې دا سپوږمۍ ما سره روانه ده. نو مطلب هغه لاجیکل تھینکینګ نشي کولی، هغه منطقي چې کوم فکر دی د دلیل او د ثبوت. نو دا و دویم سټیج، دویم حالت. دریم سټیج دی کنکریټ اپریشنل سټیج، چې دا یې د 2 کالو نه واله د 11 کالو پورې. په دې کې لاجیکل تھینکینګ ډیولپ کیږي. د ماشوم چې کوم لاجیکل تھینکینګ، لاجیکل وایي سبب ته،
وجې ته مطلب د یو څیز وجه معلومول دی ته لاجیکل تینکینګ وایي. نو دا ډیولپ کیږي ورو په ورو په دې کې ترقي راځي. خو بټ اونلی اباوت کنکریټ آبجیکټس، خو صرف دغه څیزونو په باره کې چې کنکریټ دی هغه یو جسم لري، مطلب یو څیز مخامخ دی هغه جسم لري، نو د هغې په باره کې ماشوم هغه لاجیکل تینکینګ کوي، مطلب د هغې په باره کې سوچ کوي او په دې سټیج کې په دې حالت کې ماشوم په خبره باندې پوهیږي. لکه د دې مثال دی سیم اماونٹ اف واټر اینڈ ډیفرنٹ شیپ ګلاسز، چې یو عمر اوبه دي، سیم اماونٹ اف واټر دي، خو هغه چې په مختلف ګلاسونو کې مختلف شیپس والا مختلف شکلونو والا ګلاسونو کې هغه کې دي، نو دا اوبه هم هغه شانتي. نو په دې باندې ماشوم په دې خبره باندې پوهیږي ځکه چې هغه څیز هغه ته مخامخ دی کنکریټ دی. څلورم سټیج او څلورم حالت دی فارمل آپریشنل سټیج، او دا یې د 12 کالو نه پس 12 پلس چې کوم ایرز دي د 12 کالو نه پس دا شروع کیږي. په دې کې ماشوم ابسټریکټ تینکینګ کولی شي. ابسټریکټ مطلب دی هغه څیز چې د هغې جسم نه وي، فزیکلی د هغې جسم نه وي، لکه مثال په طور باندې لف، محبت، فریډم، ازادي، جسټس، انصاف، دې په باره کې ماشوم سوچ کولی شي او دغه شانتې ریزنینګ کولی شي، وجه د یو څیز معلومولی شي، جوور فکر سوچ بیا په دې وخت کې ډیولپ کیږي او په دې وخت کې هغه ماشوم کولی شي. نو دا څلور سټیجز چې کوم فیجټ بیان کړي دي د کاګنیټیو ډیولپمنټ د ذهن د ترقۍ. اوس راځو خپل بل ټاپک لا چې هغه د اسیمیلیشن اینډ اکاموډیشن، ادغام او تعدیل. اسیمیلیشن څه ته وایي؟ اول دې له راځو چې کوم ته ادغام ویل کیږي. نو فټینګ نیو انفارمیشن انټو ایگزیسټینګ نالج، نوی معلومات د پخواني فکر برخه ګرځي، مطلب چې نوی معلومات راشي او چې کوم د وخت نه کم علم یو کس سره دی د هغې حصه وګرځي، نو دې ته اسیمیلیشن وایي. لکه د دې مثال دا دی چې a child sees a zebra and calls it a horse، یو ماشوم زیبرا ویني او هغې ته اس وایي، هارس ورته وایي چې دا اس دی یا اسپه ده. نو دا چې کوم دی دا نالج خو دسه موجود و چې هارس دا اس یا اسپه دا څنګه وي، نو چې د زیبرا ولیده نو نوی معلومات نوی انفارمیشن راغی، نو د مخکیني سره یو ځای کو، نو زیبرا ته هارس ووایه. نو دې ته ویل کېږي اسیمیلیشن. اوس اکاموډیشن څه ته ویل کېږي؟ چینجینګ ایگزیسټینګ نالج بیسډ آن نیو انفارمیشن، چې بدل شي موجوده علم، چې تا سره کوم علم موجود دی هغه بدل شي، چینج شي بیسډ آن نیو انفارمیشن، د نوي معلوماتو په بیس باندې. زده کوونکی خپل فکر بدلوي تر څو نوي معلومات پر ځای شي. لکه د دې مثال دا دی realizing a zebra is different from a horse، لکه دا پته د ماشوم ته ولګي چې زیبرا دا بدل دی د هارس نه، نو د چې کوم هغه معلومات دي نو هغه چینج شو، نوي معلومات رااله، نو هغه زاړه معلومات هغه بدل شو. اوس راځو دې له چې آپرینټ کنډیشنینګ څه ته وایي؟ د عمل د لارې زده کړه کول. دا یو سایکالوجیست دی بی اف سکینر، هغه بیهیویریزم تیوري پیش کړې ده. نو آپرینټ کنډیشنینګ دا د هغې یوه حصه ده. نو په دې کې یو پازیټیو ری انفورسمنټ دی، مطلب چې ته یو ماشوم له ریوارډ ورکې، هغه له یو انعام ورکې چې د هغه کوم ښه بیهیویر کړی دی، ښه رویه کړله چې هغه انکریز کړي، هغه زیاته کړي. او یو نیگیټیو ری انفورسمنټ دی ریموو سمثینګ انپلیزنټ ټو انکریج بیهیویر، چې ماشوم یو غلط کار وکړي، یو خراب کار وکړي او ته هغه پویه کړي او د هغه خراب بیهیویر هغه ختم شي، نو دا نیگیټیو ری انفورسمنټ دی. لکه د دې مثال دی ګیوینګ سټارز، ماشوم له سټارز ورکول، له ستوري ورکول، د هغه تعریف کول چې هغه د ښه عمل بیا بیا وکړي. نو دا آپرینټ کنډیشنینګ. اوس راځو بل ټاپک لا چې هغه دی میسلوز هیراکی اف نیډز. هیراکی وایي ترتیب ته سټپ بای سټپ مرحله وار ترتیب. دا یو سایکالوجیست ابراهیم میسلو هغه د ضرورت 5 لیولې پیش کړي دي، چې اول کې کم ضرورت دی، بیا دویم، بیا دریم، داسې لیول مرحله وار هغه ذکر کړي دي. نو په هغې کې اولنی لیول دی، اولنی درجه ده فیزیولوژیکل نیډز، بنیادی یا فزیکي ضروریات چې دا د ټولو نه مخکې راځي. په دې کې فوډ خوراک، واټر اوبه، ایر هوا، سلیپ اوده کېدل، شیلټر پناهګاه، د اوسېدو ځای دا شامل دي. او دا موسٹ امپارټنټ دي، د ټولو نه مهم او د ټولو نه اولني دا دي must be fulfill first، دا د ټولو نه مخکې پکار دا چې دا پوره شي. په ایجوکیشن کې په تعلیم کې د دې مثال دا دی a hungry student cannot focus on learning، یو ماشوم وږی شوی دی نو دی په لرنینګ باندې په زده کړه باندې صحیح فوکس نشي کولی.
نو اول به دا خپل فیزیولوژیکل د نیډ د ضرورت پوره کوي، دا ضرورت پوره کوي ځکه چې دا مهم دی. دویم لیول دی سیفټي نیډز، د حفاظت ضرورت، سیکیورټي مطلب په دې کې ضرورت دی حفاظت ته، پروټیکشن فرام ډینجر چې د خطرې نه حفاظت وي، سټیبلیټي چې یو کس سټیبل برابري، هیلث صحتي، جاب سیکیورټي د نوکرۍ چې کوم سیکیورټي ده هغه سیکیوري هغه محفوظ وي. د دې مثال په ایجوکیشن کې دی a child in a war zone cannot learn properly due to fear، چې یو ماشوم دی او په هغه ځای کې دی چې هلته جنگ دی نو هغه د یری د وجې نه د فیر د وجې نه صحیح زده کړه نشي کولی. دریم قسمه ضرورت دی او په دریم نمبر باندې هغه دی سوشل نیډز چې دې ته ویل کېږي love and belonging needs، د محبت او د تعلق د هغې ضرورت. په دې کې راځي ریلیشنشپس، تعلقات، فرینډشپ دوستی، فیملی خاندان، لو محبت، فیلینګ پارټ اف ا ګروپ محسوسول، دا خبره محسوسول چې زه د یو ګروپ حصه یم. نو په ایجوکیشن کې د دې مثال دی a student who feels accepted by classmate learn better، یو ماشوم چې هغه دا فیل کوي دا محسوسوي چې یاره زما دا کلاسمیټ، زما دا دوستان د کلاس ملګري دا ما اکسپټ کوي، مطلب ما سره ښه تعلق ساتي، نو دغه ماشوم ښه زده کړه کولی شي. they can learn better، هغه په بهترینه طریقه باندې زده کړه کولی شي. او دا سوشل نیډز کې راځي، په دې کې سوشل کنیکشن دی، د معاشرې سره تعلق دی، د خلکو سره تعلق دی. څلورم قسم دی اسټیم نیډز، د عزت نفس ضرورت. په دې کې ضرورت ریسپیکټ ته، عزت، اچیومنٹ کامیابی، څه اچیو کول، څه حاصلول، کانفیډنس اعتماد، ریکاګنیشن خپل یو پہچان جوړول چې خلک تا وپیژني. نو په دې کې دی a student who is praised by teacher gain confidence، د یو ماشوم تعریف او ستاینه چې استاد وکړي نو هغه ماشوم کې کانفیډنس راځي، اعتماد پکې راځي. نو دا اسټیم نیډز کې راځي د عزت نفس ضرورت. او یو ماشوم چې هغه استاد یې بې عزته کړي نو دا ماشوم بیا ان کانفیډنټ شي، مطلب دا بیا په ځان باندې اعتماد نشي کولی او دا مخ په وړاندې بیا نشي تللی. پنځم قسم د ضرورت هغه دی سیلف اکچوالایزیشن. سیلف اکچوالایزیشن په دې کې دی ریچینګ فل پوټینشل، کریټیویټي، پوټینشل گروث، پرابلم سالوینګ. په دې کې ماشوم هغه سټیج ته ورسي، یو کس هغه حالت ته رسی چې په هغه کې فل پوټینشل، چې هغه خپل پوره انرژي، پوره طاقت ته ورسي، کریټیویټي هغه کې تخلیق پیدا شي، هغه نور سیزونه تخلیق کوي، پیدا کوي، جوړی، دغه شانتي هغه گروث وکي، هغه ترقی وکي. او پرابلم سالوینګ هغه یو مسله، یو پرابلم هغه سالو کولی شي. This is the highest level and few reach it، دا ټولو نه اوچت لیول دی او لږ خلک، لږ کسان دې ته رسي. د دې مثال دی هغه ماشوم چې هغه خپله یو پیشن، یو جذبه راونیسي، خپل یو مقصد راونیسي او په هغې باندې کار وکړي او په دنیا کې یو بدلون راولي. نو دا پنځه لیولې میسلوز هیرارکي اف نیډز چې هغه کوم پنځه لیولې د ضرورت پیش کړي وي. د دې نه هم سوالونه راځي په پیډاګاجي کې، مخکینی ټیسټونو کې د دې نه هم کوېسچنې راغلي دي. زمونږ په دې ویډیو کې اخرنی ټاپک دی ایجوکیشنل فلاسفیز، د تعلیم فلسفې. د تعلیم 4 فلاسفیز، 4 فلاسفیز به مونږ وایو. د دې مطلب دا دی په دې کې مونږ وایو چې هاو ټیچینګ لرنینګ هیپن، چې څنګه ټیچینګ لرنینګ هغه کیږي، مطلب څنګه ښودنه او زده کړه کیږي. نو په دې کې اولنۍ فلسفه ده آیډیالیزم، دا پیش کړې ده پلیټو، افلاطون. په دې کې دا وایي چې فوکسز آن آیډیاز، مایند اینڈ مورل ویلیوز. په دې کې فوکسي توجه په آیډیاز باندې، په سوچونو باندې، په ذهن باندې او په اخلاقی اقدارو باندې، په اخلاق او آدابو باندې. په دې کې مین فوکس آن ټیچر، زیات فوکس په دې کې په ټیچر باندې دی، ځکه چې استاد به ماشوم ته هغې ته ویلیوز ښیي، هغې ته به اقدار ښیي، هغې ته به اخلاق ښیي، آداب به ورته ښیي. ټیچر شوډ ټیچ آنیسټي، ګډنس فرسټ. پکار دا ده، په دې کې دا وایي چې پکار دا ده چې استاد د ټولو نه مخکې ایمانداري او ښه کارونه او ښه والی هغه سټوډنټ ته، طالب علم ته وښیي. دا آیډیالیزم په دې کې مین فوکس په آیډیاز باندې دی او په آداب او اخلاقو باندې دی او په مایند باندې دی. دویمه فلسفه ده ریالیزم او دا پیش کړې ده ارسطوټل، ارسطو. په دې کې فوکسز آن ریل ورلد فیکټس اینڈ ساینس. په دې کې فوکس دی، توجه ده په ریل ورلد
د دنیا چې کوم حقیقتونه دي ان ساينس او په ساينس باندې. او په دې کې دا وایي چې ایجوکیشنل ماست بی پریکټیکل، چې تعلیم پکار دی چې دا پریکټیکلی هغه عملی. لکه مثال په تور باندې ابزرویشن ان ایکسپریمنٹ، په دې کې به ټیچینګ کیږي، استادي به کیږي د ابزرویشن په ذریعہ باندې. ابزرویشن دې ته وایي چې یو څیز په غور سره کتل، مشاهده، ان ایکسپریمنٹ او د تجربې په ذریعہ باندې به ټیچینګ وشي. نو دا د ریالیزم، نو ریالیزم کې ساينس او ریل ورلد فیکټس رااله. بل دی پریګماټیزم، عملی توب. پریګماټیزم منګه داسې لنډ داسې یاد ساتلی شو چې د پریکټیکل سره تعلق ساتي. او دا پیش کړی دا جان ډیوی. دا ویلي دی چې لرنینګ بای ډوینګ، په دې کې دی لرنینګ زده کړه کول په کولو سره. یو کار ته وکي په خپله او د هغې نه زده کړه وکي، نو دې ته وایي لرنینګ بای ډوینګ. او دا چې کوم دی سټوډنټ سینټرډ دی، مطلب په دې کې مین فوکس په سټوډنټ باندې، په طالب العلم باندې. emphasizes on practical life، په دې کې زور ورکړی شوی دی په عملی ژوند باندې. او د دې مثالونه په تعلیم کې دی ګروپ ورک، په یو ګروپ کې کار کول، او پراجیکټ بیسډ چې کوم لرنینګ دی د پراجیکټ په تور باندې کار کول، چې یو کار حواله شي په هغې باندې کار وکړی شي. څلورمه فلسفه ده، نمبر 4 فلسفي ده ایگزیسټنشیالیزم. دا فلسفه دوو کسانو پیش کړې ده، یو دی کیرکارد او بل دی جان فال سارتر. د دوو کسانو د فلسفه پیش کړې ده د ایگزیسټنشیالیزم. په دې کې فوکسز آن پرسنل فریډم اینڈ چوایس، په دې کې په ذاتی ازادۍ باندې چې هر یو کس ته پرسنل ازادي حاصله ده، او چوایس مطلب هغې ته چوایس دی، هغې ته د منتخب کولو هغې ازادي حاصله ده. په دې کې دا دی چې ګیون سټوډنټس چوایسز اینډ لرنینګ اکټیویټیز، چې لرنینګ کم اکټیویټیز کېږي، د زده کړې کم کارونه کېږي، نو په هغې کې به سټوډنټ ته چوایس ورکولی کېږي، هغه ته به اختیار ورکولی کېږي چې هغه کوم څیز منتخب کړي. دغه شانتې فری ټو چوز سبجیکټس، هغه به فری مطلب هغه به ازادي چې هغه کم سبجیکټ هغه چوز کوي، هغه منتخب کوي. خو دا په هغه لیول کې کله چې ماشوم داسې لیول ته ورسي ځونه منتخب کولی شي. که اے پی سی او میټرک لیول کې په هغې کې سټوډنټانو ته چایس ورکولی کېږي چې تاسو ساینس والی، که آرټس والی، که کمپیوټر والی، په دغه وخت کې هغوی دا چایس کولی شي. نو دا په دې ویډیو کې د پیډاګاجي مهم موضوعات، دا هغه موضوعات دي چې د دې نه په ټیسټونو کې بار بار سوالونه راځي، چې کم پریویس ټیسټونه شوي دي او اوس ریسنټلی کم شوي دي، نږدې وخت کې کم ټیسټونه شوي، نو په هغې کې د دې نه کوېسچنې راغلي دي. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ، د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.